راشد خان د خپل ژوند په هکله د کیوین پیټرسن سره یو مرکه وکړه چې په دغه باندې سوشل میډیا باندې خلکو ډیر زیات اعتراضات وکړو. بل په دغه مرکه کې داسې څه ویل شوی او په دغه به خبرې کوو. چینل هم که نه وي سبسکرایب کړی چینل حتما سبسکرایب کړئ. نو ډیر خلکو نه کیوین پیټرسن چې دی دلته انټرویو اخیستی دی، سپیشلی کیل راول بابر اعظم د ډیر غټ لوبغاړو نه اخیستی دی، خو ټول نه زیات اولنۍ مرکه 7 میلیون ته چې رسیدلې د راشد خان او دا دویم ځل بیا راشد خان دوی خپل یوټیوب چینل ته راغوښتلی و چې ریزن دغه و چې ویو زیات اولنۍ ویډیو باندې راغلی و. بل راشد خان ډیر زیات سوالونه وکړو د دوی د ژوند په حق کې. اولنۍ سوال دا و چې یاره ستا ژوند څنګه و، کرکټ هم څنګه سٹارټ کو. نو راشد خان ورته ویل چې زیرو انډر سټرکچر کې موږ کرکټ سٹارټ کړی و. راشد خان خپل ارمان ورته ویل چې ټول نه غټ ارمان هم دا دی چې افغانستان ته داخل ته انټرنیشنل کرکټ راولو او بایلټرل سیریزونه په افغانستان کې وشو، دا به موږ ته د ورلد کپ نه ډیر غټ اعزاز وي. بل د راشد خان خپل آیډیل ورخول چې یاره شین وان، شاهد افریدي، انیل کومبله، سچن تندولکر دا زما آیډیل دغه ته به ما قتل او ما کرکټ سٹارټ کو. اینڈ په کرکټ کې ټول نه زیات غټ سپورټ چا دا راشد خان ورکړی و. په حق کې راشد خان ورته ویل چې ټول نه غټ سپورټ زما ورور راکړی و. بل بیا چې کله کیمپ ته راله مالته انضمام الحق چې موږ هیډ کوچ هغه ډیر زیات سپورټ راکو، فری هینډ یې راکړی و. چې کله زه 2019 کې سن رایزرز حیدرآباد ته لاړم آی پی ایل ته، هلته بیا ماته ټوم مویدي ډیر فری هینډ راکړی و او ډیر زیات سپورټ یې راکو. نو آخري سوال چې تر وکړو هغه دغه بلډ پروف ګاډي په مطابق چې بیا دغه خلکو ډیر زیات اعتراضات بګړي و چې کیوین پیټرسن ورته ویل چې ته چې کله داخل افغانستان ته لاړ شې یعنی ته سفر عام خلکو شانتي کوي که تا ته د بلډ پروف ګاډي ضرورت وي. نو دا ورته ویل چې اتمن ما ته بلډ پروف ګاډي ضرورت وي ځکه ډیر انسیف وي، ریزن دا چې فین هم ډیر زیات وي، بل د حادثاتو معلومات هم نه کیږي. نو اتمن زه په بلډ پروف ګاډي کې ګرځم. نو بل دا مرکه چې و دا په ای ډبینګ باندې و دا د راشد خان اورجینل आवाज نه و. نو کچیر خلکو ډیر خلکو دا مرکه کتلې وی. ګورئ ای ډبینګ دا سوي چې هر شی په پروفیشنل طریقې سره نشي ترانسلیټ کول. اتمن په دغه کې داسې شی وی چې تاسو به یو سوي او دا ډبینګ چې دی اب بل شي مخامخ تاسو ته ترانسلیټ کوي او شو کوي وای. نو مقصد دغه خبره دغه نه و چې راشد خان یا غجتان سیف ویلې یا دا ویلې چې دلته سفر ناممکن ده، خامخا فین ډیر زیات فین جمع کیږي، کراود. نو زه داسې پټ سفر کوم چې باید خلک راجمع نشي، دا روډ زما د وجنه بلاک نشي، یا چرته چې زه سفر کوم هغه د ما د وجنه نور خلک داسې ډیسټرب نشي په روډ باندې. خپل رائے په کمنټ کې اتمن شریک کړئ او چینل اتمن سره سبسکرایب